دي چې کمشنر اف ملاکنډ سید الاسلام صاحب محمد عارف صاحب ته دوی دا د تاسو په دې باندې تاسو سازي وکړي. نو په دې چې موږ پاسې خو یاره دا یو د پروتین د ګلو خبره پاتې شوې. منشیات نه منو، انډر پلی نه منو، دری نه منو، هایس نه منو، د ناکاري هډې نه منو. موږ هڅه کوو لکه مرد یو ورځ مرد دی چې شهادت هم چې منه دی دا غوره خبره کوم دی. په ځاني خودم زه په ډېر حد درجې زه خفه یم چې اخر زموږ نه دا انسان څنګه لاړ او په کومه طریقه لاړ. زه د خپلو تاڼو تاثیرونو د ټولو خلکو ته ای سی ډي سي د ټولو ته دا خبره زه په واضحه شوم چې لکه دا یو محمد زاده و د هغه تپوس ونه شو، هغه بېګناه شهید کړی شو. بایي دا چې موږ په دې لنډ وخت کې په دې څو منټه کې خبره جوړه کړله او دا د شل کسان دا محمد زادګان دا را پیدا شو. انشاءالله تعالی چې زمونږ کومه بله را روانه غونډه یا بیا په هغې دا موږ بیا په درنه سطح کوو. دا په دې ځای کې زموږ سره شل پنځه کسان دي که نه، دا زمونږ لپاره د لاول دغه یو لالو زمونږ لاړو دا د اوس 25 کسان نور جوړ شو. انشاءالله بل ورځ به د هغې نه سوای بل ورځ به د هغې نه سوای او انشاءالله تعالی زما دا امید دی د الله نه چې څه د محمد زاده شهید چې کوم میشن نو هغه به مونږ تر مرګه پورې هغه مونږ جاري ساتو، ځکه چې دا تاسو ټولو ته پکار دي چې څومره زمونږ دې ځای کې نوجوانان کل دي، خاص کر دا نوجوانان کل دا ګوره دا زمونږ نه په دې نشو تماشو کې دا تباه کېږي، دا غر کېږي، د دې مستقبل تباه کېږي. مخکې زموږ ورور محمد زاده شهید محمد زاده چې هغه به د فرایو خلاف اواز وته او یوازې لګیا و په سخاوت کې ما به مې لیونې بل به مې لیونې بل به مې لیونې او خبره به هغه په یوازې باندې کوله. ما ورته په خپله څو څو پېرې ویلي وو محمد زاده په لار شه، دا غټه مافیا ده، دا لوند کوم ریاست دی، په دې کې ستا خبره څوک نه اوري. خو بهرحال هغه به وي چې وروره د څو پورې ما هغه په خپله یو ورځ لګیا و ما ورته ویل د قوم له د انصاف ضرورت دی او د تعلیم ډېر زیات ضرورت دی. محمد زاده راغلی و زما خواله هغه ځای کې زما د پیاوړي دوکانو نه دلته هلته به ګپ شپ له راتلو کله کله داسې میاشت په تپوس پرې کوو کم از کم د هر ځوان به یې تپوس کوو چې څوک د چا سره به د قوم لږ احساس و هغه ته پته و هغه به هغه خوا د ځان رسوي. د دې شهید محمد زاده فاونډیشن د دې مقاصد به دی که نه چې موږ به په عدم تشدد سره مطلب موږ به د خلکو اصلاح کوو، علاج به کوو د خلکو په دې کې د هغه خلکو کوم چې د نشو نه متاثره شوي دي، د هغوی کورنۍ د نشو نه متاثره دي، هغوی په خپله چې کوم خلک د نشو نه متاثره دي د هغوی علاج به کوو. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې موږ د یو غټ هسپتال بنیاد کېږو. موږ خو سټرګل دغې نه شروع کړو انشاءالله او په هغې کې به د دې سره سره به موږ نور هم دلته د یو کوشش کوو چې د یو تنظیم بنیاد هم کېږو د دې فاونډیشن سره سره چې وروره موږ په دې خپله علاقه کې موږ له خو بهر ځای هر ټایم چې کوم ځای سید کمال شاه ستا کور ته نه راځي، هر ټایم به منظور پښتون موږ نه راځي، هر ټایم به دا نور سیاسي خلک وروره بس په خپلو مداریتوب کې اخته دي، څوک کنونشنو کې لګیا دي، څوک په مطلب په نورو هلو ځلو کې لګیا دي که نه، خپل سیاسي سکورینګ دپاره د ووټینګ دپاره د نالۍ او د روډ او د پیلوټ په سیاست کې اخته دي. دا کم ملګري چې راغلي او دغه تحریک کم چې ډرګس فري سوسایټي د دې معاشرې د دې علاقې د دې د عناصرو ختمول دي. دا مونږ فرسټ اف آل د غونډو مخکې د خپل تحصیل یا د خپل یونین کونسل د څخه کوټ نه شروع کوو، ځکه چې زموږ د پاکستان مطلب دا دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په دې کې د دې مطلب دا دی چې په دې کې چې دا کم درندګیتوب دی یا قتل و غارت دی، ملاوټ ظهیره لوزې څونه هم دي، په هغې کې نن سبا د هغه هر څه وروسته پرېښې ډرګس مافیا چې کومه ډرګس فري سوسایټي په نوم باندې موږ دا تحریک کم کېښود شهید محمد زاده آګرا په نوم باندې چې هر د هغه کم میشن دا موږ مخکې وړاندې کړو. د په هغې کې بیا د فاونډیشن دا خبره هم راته په الریډي هغه موږ خبره شروع کړې چې کله هغه رجسټر شي
اوس مونږ خپل مونږ سره ډېر کسان رابطې کوي چې مونږ فنډینګ ته تیار یو په دیوال نه شاته هغوی زه ډېر مشکور یم ځکه چې یو سړی په مخامخ نه شي راتلی ډېرو کسانو ته خپلې ذاتي د کورنۍ مسلې دي ډېرې مسلې دي لکه د هر سړي خپل چا وس نه کېږي څوک بار دی چا یو څه مسله چا بل څه نو هغوی بیا زه ډېر شکریا ادا کوم بیا هم چې لکه هغوی زما سره په دې حال کې هم رابطه کوي او د مینډ خبر مې اخلي هغوی ته چې کوم راغلي ملګري د دوی د خپل وخت مونږ له راکولو د هغې هم ډېر مشکور یم مشران هم دي همزولي هم دي بله یو خبره دا ده چې کله مونږ څه ناڅه وشوه هغه زموږ په منځ کې نشته زموږ مشر ورور استازو هم ورور ځکه چې هغه زموږ په منځ کې نشته دا تحریک دی دا د هغه دی چې د هغه قبر ته د هغه ته سکون میلاوېدو دپاره مونږ دا تحریک د دې ځای نه مخته وړاندې وړو اول به د دې ساکوټ یونین کونسل نه ویسي نه د دې خپل یونین کونسل نه د دې نه پس به بیا مونږ میټینګونه کوو په پړنګي کې یا په لطیفي کې یا په خدو پل کې یا دلته په لوټل کې یا په سرکې کې غونډو کې دې کې خپل میټینګونه مونږ جاري ساتو سرکې شو داسې ډېر چاپېر د څونه علاقې دي زموږ ضلع ملکڼ چې کوم دي اول به مونږ سټرګل په دې خپل یونین کونسل او تحصیل باندې په ضلع باندې بیا د هغې نه پس به مونږ د رکنیت د خپل دغه دونه بحالو چې انشاءالله صوبې په سطح او د پاکستان په سطح به خپل کوشش کوو چې دا مونږ ویسو ځکه چې په دې کې مونږ ته ډېرو کسانو د هسپتالونو ځای هم دغه کړی چې یا د هسپتال ځای دی په ما شو چې صرف د هسپتال لپاره چې ستا څونه خرچه کېږي هغه فنډ پرې یوز کړه او چې څونه غریبانان دي لکه چا سره لیستونه چې یاره دا مریضان دي دوی به څه کول غواړي نو هغه هم انشاءالله چې هغه مونږ ته کله راشي نو مونږ کوشش کوو فلحال زمونږ هسپتال یا فاونډیشن یا ټرست نشته نو هغه به مونږ د یو هسپتال والا سره خبرې وکړو انشاءالله مونږ به فلحال د هغوی دغه وایو سایه وایو چې یاره مونږ دا کسان دي دوی دا ټریټمنټ وکړه چې مونږ تاسو مطمئن دي تاسو سره به سلا رضا کوو نو په دې کې به مونږ په دې کې زمونږ د انتظامیه چې کومه ده د دې به زموږ سره فول سپورټ د دوی نه ځکه غواړو که د دې ځای تاڼه ده که د دې ځای نمایندګان مشران دي د کم د اے سی ډي سی یا وغیره تحصیلدار وغیره زه به د دوی سره میټینګ کوم او زه هغې وکیلانو ته خصوصي خواست کوم چې تاسو کم از کم د ډرګز مافیا نه مکمل بایکاټ وکړئ بایکاټ ته وکړئ چې د هغوی څونه کیسونه دي دا تاسو ما اخلئ دا ورته زما یې ورځي ځکه چې تاسو کیس نه لړاوئ دوی په دغه کې پراته دي د دې نه بعد دوی توبه تایید په دغه وجه کېږي او زه د دې ځای چې څونه زمونږ د په تحصیل تاڼه کې کم د تحصیلونو کې کم ججان سیول ججان هغوی ته هم زما عاجزانه اپیل دی چې تاسو د دوی 2-3 ورځې پس یا 4 ورځې پس د دوی ضمانت مه منظوروئ دا لېږئ چې دوی ته احساس وشي چې سبا زما دا زوی راوړي یا زما دا په خاندان کې څوک راوړي چې یو خاندان کې یو سړی راوړي دا غونډ کام خراب دا خاندان یې په شړک ولیږه خو قام قبیل غونډ هغه ته دونه نیچ هغې خاندان یا هغې قام ته دونه نیچ خلک ګوري چې یاره دی ګوره دې خاندان کې یا په دې قام کې دی وره پوډري دي دوی علاج نه شي کولی دا خو راوړېدلې د دغې لعنت ته وجې چې هلته پولیان میلاوېږي مونږ په د غونډ مخکې کوشش دا کوو چې مونږ په دې اډو والا سره دا کم زمونږ ډي سي صاحب او دا کم انورالحق صاحب اوس خو ډي آر اف صاحب سره زما رابطه کېږي خو لکه هغه شان نه ده شوې لکه څنګه چې ډي سي صاحب او انورالحق وایي چې دلته اجرتیان دي هغه لیستونه رابار کړه د باقاعده هغوی سره لیستونه په هغه ورځ چې په کومه ورځ باندې ما روډ ګرفتاري کېده د اجرتیانو لیستونه د هغوی سره دي د منشیاتو لیستونه 160 یا 1+60+ دا منشیات په روش کې په ملکڼ ایجنسۍ کې دوی ولې دا مخنیوی نه کوي د قانون سازي وکړي چې په دې چوک کې د شوټ آوټ کړي چې یو یا 2 یا 3 یا دا 170 یا 160+ کم کسان دي دا په دې چوکونو کې لټکاو کې زه ګورم چې یاره بل سړی د چرس خرڅ کړي بل سړی د نشه خرڅ کړي مونږ په دغه پورې چې کم سټرګل وارسو او مونږ خپله دغه خپل ورور سره مرسته لکه کړې ده خو لکه په فرنټ نه یو راغلي لکه مونږ ته ډېر افسوس اوس کېږي خو لیکن دا زموږ په منځ کې نشته مونږ اوس کوشش دا کوو چې دا میشن دا دغه دا هر سړي کور ته دا لار تلي که یو سړی وایي چې زما کور ته نه راغلی دا یوازې اوس په جلال راغلی او راشي منډې وهه نو دا یو خبره ته کوم چې دا لاره هر سړي کور ته تللې ده دا د صدر صاحب دې ته راتلی شي پیر صاحب دې کور ته راتلی شي دلته د نورو ملګرو ځای ته راتلی شي ولې بیا دا واړه دي دوی به سبقونه وایي که نه دا دلته د اوسېدو ځای دی زموږ د دې عوامو زه دې ټولو ته ډي سي ته کمشنر اف ملاکنډ ظهیرالاسلام ته محمد عارف صاحب ته زه دا درخواست کوم چې په دې باندې سخت نه سخت قانونسازي وکړي او که نه کېږي او ایکشن نه اخلي ځکه چې 170+ دي مړه دا به څه وي که ته نه یې راشي مونږ له اجازت راکړه مونږ یې په خپله سره کوو مونږ هسې لکه
مرګ دی، یو ورځ مرګ دی کنه، او چې شهادت مرګ شي مړه دینه دا غوره خبره کم دی. زه راتلونکو مېلمنو ډېر شکریا ادا کوم چې زما دې غریبخانې ته راغله او زموږ سره سپورټ وکړو. کم کسان چې زموږ سره په رابطه کې چې یاره چې څه سوې مونږ هغوی هم زه ډېر مشکور یم. دغه زما یو څو ماتې ګوډې خبرې وي دغې چې په دې باندې مونږ یو کېږو چې یو شو انشاءالله زموږ له ډېر بدماشان څه کوي چې مونږ له ډېر ښه خلک دغه ګوتې نشي راوړی. انشاءالله په دې باندې مونږ د هغوی د اتفاق او اتحاد او په دې باندې مونږ مخته وړاندې روانې کوو انشاءالله. دغه یو څو خبرې وي دغه وشو. زما یو ورور د دې نه شو د لاسه مړ دی، دا زما یو کلیوال پکې ناست و، کورۍ مې ناست دا دی، زما یو ورور د دې د لاسه مړ دی، د دې نه شو د لاسه. په هغه ټایم کې دا څیز لږ و، اوس دا څیز ډېر شو او لکه کور ته تقریبا زه وایم چې ورسېد. په هر کور کې به تاسو چرسي او نشه ییز او دا په هر کور کې وینئ. نو چې کله دا شی د هر کور ته ورسېدو دونه خبر شوم چې بهي جینکۍ یم ایستي، نو دا څیز خو لکه ستا د بچو مستقبل ته راورسېدو. بیا خو پکې نوره څه خبره نه ده پاتې چې زنانه ته څیز ورسېدو که نه، او زما سکول او کالج او د یونیورسټۍ ته ورسېدو، نو بیا خو شعور به د دغه ځای نه راوتو چې دغه ځای نه ناشعوره سړی راوځي. نو مخکې به هغه مانه په دې معاشره کې څه وکړي. حکومت خو دغه حال دی. حکومت پرون مې په یو ځای کې کتو، په یو چینل باندې زموږ یو صاحب لګیا دی، هغه وایي چې بهي ملکڼ خو داسې پاک دی چې مړه مکه به وایي څه پاکوي. هغه دغه شان ښه ښکلي وي، وایي ملکڼ خو داسې پاک دی، نه په ملکڼ کې ایس شته، نه په ملکڼ کې دا وایي خلک تاثر خورئ، د بار نه خلک راځي او هغه تاثر خورئ چې یاره ملکڼ داسې دی وغسې د ملکڼ په کوڅه کې چرس دي، په کوڅه کې ایس دي، په کوڅه کې زمونږ ته دا څیزونه دلته پراته دي. زمونږ په وینه دي څوک دولت او رشوت او لین دین دا دې نه کوي. محمد عادل شهید د دې مشن به انشاءالله تعالی د اخره پورې ټیټ رواني او د هغې د مشن دپاره په کوڅه او په محله او په ګلی او په علاقه او غون پیکي او غون پاکستان کې به انشاءالله د هغې مونږ یو تنظیم بم جوړیږي. او د ایرور چې څنګه جلال چې خبره وکړه بالکل د دې اسپتال کې کوم دی بالکل څومره تاوان چې راځي انشاءالله جمعة الصبح به تاسو سره پوره همدردي کوي او مونږ به پوره پیسې پکې جمع کوو. او دویمه مسله دا ده چې په هر یو ګوټ کې د چا نه یریږو نه، مرګ ژوند د الله په لاس کې دی. کومه ګولۍ چې د محمد دادا اګروال په سینه یې لیکلې وه، نه تا بچ کو، نه ما بچ کړ، نه بل چا بچ کو، هغه د دې دنیا نه رحلت وکړو. ما مخکې ویلي چې کومه ګولۍ د رحمان ګل په سینه جوړه شوي نو هغه هېڅوک هم نشي بچ کولی. زه تنها ګرځم او انشاءالله زموږ مدد به الله کوي او ستاسو مدد به هم الله کوي. خو دا مشن دومره کامیاب کوي چې په دې څښاکوټ نه دا آغاز چې وشو، په دې وشو چې دې څښاکوټ کې هغه یو سرپرست یالا و، زموږ د قوم بچی و، هغه د ملک دپاره یو مشر و، د نوجوانانو یو غیرتمند نوجوان و. هغه چې کوم ځان خپل کور خپل ملګري همزولي د ایسو د پوډرو د منشیاتو او د انډر پالۍ او د زناکارو هاډو هغه یو جهاد چالو کړی و. هغه جهاد دا و چې هغه پکې شهید شو. خو ما بل ورځ په جلسه کې هم دا ویلي چې هغه شهید نه دی، په اذن د الله ژوندی دی، ځکه چې هغې ته یو اذن د الله په دې ژوندی دی چې خلک وایي چې یاره مړ شو، هغه مړ نه دی. هغه چې کوم سهار زه اوس چې راتلم هم په الله مې د قسم وي چې ما درته قسم وکړو، اوس هم د هغې قبر ته دوه کسان ناست وو او دواګانې کولې. زه چې کله راغلم نو ما ورته دوا وکړه چې وروره الله دې جنت فردوس درکړي، تا یو یادګار قایم کو، په څښاکوټ کې تا یو د منشیاتو خلاف آواز اوچت کو، زما بچین تا بچ کو، تا ته د هغې جنت زیری د الله درکړی دی. ما ته پرون لیویز والا وایي په ملکڼ کې چې ما ټوپک نیولی دی، په کوم ټوپک چې لګېدلی دی، ما کوم کسان چې نیولي دي موږ شو کړي دي، نو زه به ستا شو څه کوم. تا ته چې کوم چا دا ټارګېټ درکړی چې دا هو ولا ما ته هغه سړی په کار دی، هغه چې کوم دی نن باغ یې تښتېدلی دی. خو دا به انشاءالله تعالی د موږ نه په
دوبۍ او په سعودي عرب او په یو ملک کې به هم انشاءالله پاتې نشي که دانې دا واورئ موږ به ټول ملکان نه غونډ کې پیکې غونډ پاکستان کې به احتجاج اعلان کېږي صرف تماشا بادشاه چې کومه خبره کوي هغه دا خبره کوي چې موږ به انشاءالله د سر نه تیرو سپین کفن به په سر تړو او موږ به دې جهاد ته تیار یو د محمد زاده اګروال سره اوږه په اوږه به ولاړ یو د هغې د رور سره به ولاړ یو د هغې د خاندان سره به ولاړ یو د هغې د اګروال ټیم سره به ولاړ یو د سکاکور د بچي سره به ولاړ یو د پاکستان چې څوک دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د هغې سره به ولاړ یو د منشیاتو اواز به اوچتو منشیات نه منو انډر پلی نه منو ټري نه منو ایس نه منو د ناکاري هډې نه منو